حضرت سهل بن سعد نه روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د الله مؤمن بنده مسلمان چې کله حج یا عمره کوي او تلبیه وی لبیک اللهم لبیک وی نو د ښي طرف ته او چپ طرف ته چې څومره مخلوق وي که هغه بېجانه وي کاڼي وي ونې وي لوټې وي دا ټول دغه بنده سره لبیک لبیک وی تر دې چې دغه ځمکه د دغه طرف نه او طرف ته تمام شي. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کله حاجیان حج کوونکي عمره کوونکي حج ته ځي او تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک دا وایي، نو د ښي طرف ته چپ طرف ته څومره مخلوق دی، که ونې دي که بوټي دي او که کاڼي دي او که لوټي دي، جانداره دي غیر جاندار، ټول دا تسبیحات وایي. ځکه قرآن پاک هم دغه راځي چې کائنات چې څومره د الله جل شانه مخلوق دی هغه ټول تسبیحات او حمد وایي، لیکن په دغه تسبیحات او حمد باندې ویلو باندې انسانان نه پوهېږي، نو هغوی تسبیحات وایي بوټي او کاڼي وغیره. دغه رنګې چې حاجي حج ته ځي عمره کوونکی عمره کوي او احرام یې تړلی وي تلبیه وایي، نو د سره دغه ټول کائنات کاڼي بوټي د ټولو سره تلبیه وایي. د دې وجې نه حاجیانو چې حج ته ځئ په لار کې روان یې، طیاره کې سوار یې، موټر کې سوار یې، روان یاستئ او څو پورې چې عمره کړي نه وي حج هم د خپل مسایل به راځي انشاءالله. نو د طواف شروع کېدو پورې تاسو دغه تلبیه په زوره زوره وایاستئ او تاسو د الله جل شانه څومره مخلوقات چې دي هلته ستاسو ښي طرف ته چپ طرف ته راځي هغوی هم دغه تلبیه وایي، دا تلبیه په زوره زوره وایاستئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.